السلام علیکم، جوړ په خیر. څنګه یې ښه خیرات کراري د ژوند په خیر دی؟ څه کیسې دي په کابل کې؟ در سره حال و احوال دې ورک دی نسته. کابل حال هم راکه، د ځان حال هم راکه. څه حال دی کابل کې؟ موسم څنګه دی؟ واورې څنګه دي؟ وعلیکم سلام، جوړ په خیر. خیرات دې ښه جوړې کراري ده؟ و شکر دی دې خوا ته هم خیرات دې کراري ده. ما ویل مال څنګه دي کارونه هلته په یو شي مې اخته یې، کني بس راسه دلې به یو کار سره برابر کړو په دواړه. ښه، یا اوس خو دلې اخته یم، دلته په یو دغه کې یم، یو غټ هوټل دی، دلې کارګر یم ورسره. نو کور یې ودان ښه مې نازوي، ښه ښایسته اطاق یې راکړی دی. دا اوس دا دي 1 بجه ده، زه راکښېنستلم، تر اوسه وروتلی لا نه یم. بیا د شپې در ناوخته پر یو څه کار کوو. وام بیا امر څنګه چې سي د بل کار دی نه، خپل کار خو نو ښه سړی ولري. ته راسه دلې بره به یو کار ما دلته یو کار ته نیت دی، هغه شروع کوم او بیا تا نه کېږي. یوازې خوند نه راکوي او پر تا مې پیرزوم ده چې په دواړه یې وکړو. وروره به دا کار را شروع کړو، دلته روژه را نږدې کېږي، بلا د روژه راله. یا وروره د لیم ساعت پر تېر دی، ښه معاش هم راکوي، کور یې ودان. څنګه کار دی ستا دا خو نوم لاستې نه لري، خدای خبر بیا چې څنګه خواري را پیدا کړي. که سم کار دی خو درځم که نه نو بسیله کوه. یا انډیواله سم کار دی، ته مازې راسه، ډېر راپورته او لوړ کار دی، داسې ښه به مو ساعت پر تېر او بس د هغې سیزن دی، بیا دا وخت تېرېږي که اوس نه رالې. زه خو همېسه راسه پرېږده وروره، د بل کار دی، د بل کار چې هر څنګه سي اخر پرې پرېږدې، خپل کار خو نو ښه خوند کوي. ښه بالا، نو ستا خوښه د توکل پر خدای دی. نو زه ورته وایم چې دا کار پرېږدم، که نه شرمېږم. هغه وایي دا دونه وخت دی کار وکړئ، اوس بیا زه داسې روان یې، دا څنګه کار دی چې ښه ولد شولې اوس ځې؟ او صحیح دی، بس راسه، موږ درته انتظار یو. البته زه ته یو بل دی هغه ما هم در سره کوي، زه ورته هم یاته دی راسي، ما او دی را شروع کوو. نو په خیر راسې، بس موږ تا ته انتظار یو. او صحیح دی، نو بس زه به دغه کړمه، خبره به ورسره وکړمه چې زه بلا کار نه کوم، ځم خپل وطن ته، دورې بالا خواري کاږم. ستا کور ودان چې کار دې را پیدا کړی دی، خدای دې وکړي چې سم کار دی. بجا السلام علیکم. ښه دلې راځئ څوک نشته، کوټه کې یم، دلې ما دروازه را خلاص کړي، راسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مسافره خدای دې راوله. جوړ بخیر. څنګه ښه یې؟ خیرات دې کراري؟ جوړ بخیر. څنګه ښه بخیر یې؟ خیرات دې کراري ده؟ شکر ته ښه بخیر یې؟ خیر اوسې ژوندی. دا څوک دی؟ دا ولې راوستو؟ دی زموږ سیار دی. څه سیار دی؟ زموږ ملګری دی، دی داسې دغه څنګه یې وروره؟ شکر ته ښه خیرات دې کراري ده؟ اوس شکر دی خیر خیر اوسې. دا ټلیفونه نشته کوم بانډار کې؟ حاج بابل بوتل کې شته؟ وه هغه دی. نو دی چې وه بیا له زما سره په کابل کې و. اوه بالا مې ورته ویل ما داسې ملګری مو دی، خورا نامي کار یې را پیدا کړی دی، سرمایه او شی هم چندانې ډېره نه غواړي، بالا به مال ورسو، دا کار به را شروع پر ده مې لکه ستا چې پر ما پیرزو، ما به پر ده دا رقم پیرزو. یا داسې خو نو ما درته وویل، ما دلته له ما طلای وویلي ول، ما در سره شریک کړي. ما یا وروره دا موږ پخپله کوو، ما او دی یوازې کوو، زرچنار. یا وروره ته ښه دی چې بل مسلمان ته هم ګټه ورسېږي. ته اوس اول دا راته ووایه پلان چې شته، پلان راته وایه، تجارت دی، دوکانداري ده، داسې دی. اوس خو دا روژه را روانه ده، د هغې سیزن دی، دې ته زما نیت و چې دا کاروبار را شروع کړمه، ابر بیا وروسته که لږ کاروبار هم تل به وي. اوس خو روژه د سیزن را روان دی. دا به معنا په روژه کې چلېږي؟ هو روژه کې واردوو د خیره سره پیسې ډېرې غواړي، لږ غواړي، پیسې ګر سره نه غواړي. دا دی کار. نو احمد بچه والله دا ښه کار دی، سرمایه نه غواړي. موږ ولته به مسافرۍ پسې تللي یو. خو زما پرته نه دی پیرزو، یا انډوال ستا دې خوا بده نه وي. یا خوا نه بدوم، مګر ما او دی هر وخت یو ځای کار کوو. هلته هم لا یو ځای، کابل کې لا یو ځای کار کوو. ما تا ته ما دوه ځایونه ما پیدا کړي، اوس ما ستا دپاره زه به یو ځای یم، ته به بل ځای. اوس درېم ځای دی زما سره، دی زه راسره ونه خو زه کابل ته هم دبېولی وم ورسره، دلته هم بېرته هغه کار در راباندې پرېښی ول، درځه بل کار کوو. او خو څه دي ستا دپاره، بس ما زه به یو بله دروازه یو ځای ما هغه به تا ته په لاس درکړم. دا خو صحیح دی. کار پلان راته وایه، پلان نو بس د مخته نه سم درته ویلی، بیا به ویې وایه نو وروره. به نه وایه ولې وایم، خو موږ تاسو خپل موږ تاسو به ګډه کار یا تا ته نه ده ته وایم، ته خو چاته نه وایه، ته خو نو نه ورته وایه، ته خو سم سړی.
دا روژې ته موږ ته فکر شروع کوو څنګه ته ډرې وې یا د فکر څنګه پیسې دي ښه نه یوه ځوانان افغانۍ یې وروره ښه مس ښه ځوانان یې کوي هغه دې چې ولې نشي کولی یا موږ ښه ځوانان کوي دغه اوس کار دی یاره موږ په کابل کې 12,000 افغانۍ 14,000 14,000 افغانۍ زه تا ته په اوته کې در کوم تا ته هم در کوم یا نو هغه ښه د عزت کار و ښه دا هم د عزت کار دی داسې به چې خلک پر سر لاس لا در تېروي وایي ورشه بس دغه در سره واخله بیا په روژه کې به بیخي د هر چا زړه راباندې سوځي ته ډرې وې موږ په ارمان ما کار دی تا ول داسې ملګري مې دي دونه باور په لرم یم خو هر باور راباندې لري زه دا اوس څنګه کار دی دا کار ما بل چا نه پرځه ما ته نه راوستلې که څه زه پیدلم چې دی نه مني در سره یا فکر ته جلي فکر کې دغه ځای موږ در زه راوسي ورباسم به ښار در ما تا ښه غټ غټ ځوانان دي فکر کوي هغه دې کوي نو په حلال رزق روزي باندې الله کې کوي بیا کې نه کوي زه خپله کوم زه ورسه خپل کاروبار ته دې بېرته ورسه نو دا رقم اوس ما ته هغه چیرې کار راکوي نه دې درکوي نو خو ما رقم زما سره هم کار نه کوي نو زه به ستا د اوس خوش موږ کار پرېښی دی اوس ته دلته رالې دا رقم خبرې دې راته شروع کړې د فکر نه موږ ته دې سزا راکړې ده موږ سزا درکوو د چی شي سزا موږ د کار ایستلي پیسه‌دار سوم بیا یوه تلا ولا کار کوم درته وایم مه کوه احمد مه کوه مې کار د پیدا کوي ورته موږ دې د کار هم څه واخلو ځه کار نړۍ فکر کوي او ته څه نه کوي وګوره که یار عجب کار دی په کورما چې څنګه د عزت خواري به راپیدا یې فکر داسې ګناه لري بلا دا دې د خپلې کوټې سم پسې واخلې دی د خپلې کوټې ته اوس ما سره راشي ته موږ نه اولاد یې بل ورور یې اوس راځي پسې پلار یې راځي ګرځ موږ پسې راځي اوس د زما ستا کار به څنګه شي خدای خیر